نو چې چا ګرده خراب شي په دې معاشره کې ګوري اکثر ول ګرده لور ور کوي لور لګیدلی دوه ګردي خپل ګرده خپل پلار لور کی خو هغه لور د خپل پلار له اینه ور کړي وا جګر چوته وي دا قرباني په زامنو کې نشته په لونو کې ډیره ده د ملک زمونږ یو ګنده عادت شروع دی الله دې موږ تاسو معاف کړي چې د چا پلار د 15 شپېتو کالو شي چې هغه په دې پوه شي چېرې دا اوس قریب الموت دی او ساتې خیږي نو مشر زوی په لاس واچي او قشرو عدالت لی بوزي او په ژوندینې باندې چې د 2 زامني 3 زامني 4 زامني د دې ارث انتقال ورته ولګي چې زما د مرګ نه وروسته پکې چېرته زما د ښځې زما د لوره د دې پکې چې د حصه پیدا نه شي نو ته خو که مسلمان مؤمن د حلال او د حرامو تمیز پیژنې ستا خو خپل سوچ وکړو خو د قیامت پر ورځ باندې به الله له څه جواب ورکړي دا وجه ده چې د الله نبي فرمایي چا چې د چا میراث قطع که څوک یې د میراث ته محرومه که نو وی رب العالمین به هغه د جنت نه محرومه وګرځوي نو زنانو سره لوڼو سره ظلم مه کوئ دیو سپکوئ مه د دیو د زامنو منځ کې فرق مه کوئ خیر او برکت د الله په لاس کې دی نن سبا خو چې موږ د معاشرې ته ګورو الله دې را پکې حیا او پرده راواچوي الله دې زموږ د بچي نیک عمله صالحان کي خو لور کو د 2 کالو شي د خپل مور سره خواري کوي خدمت کوي کار کوي صفایي کوي لوښ انځي د مور او پلار خبره مني که بیا واده شي په پردي کور کې خو ټولې دعا د مور او پلار ته کوي بله ورځ د یو پلار اینه ختمه شوې وه اینه نن سبا تبادلو یو قانون دی ګردې ورکوي او اینې ورکوي نو چې چا ګرده خراب شي په دې معاشره کې ګوري اکثر ول ګرده لور ور کوي موږ د اخبارات ګورو د سکولونو کې لور لګیدلی 2 ګردي خپل ګرده خپل پلار لور کی خو هغه لور د خپل پلار له اینه ور کړي وا جګر چوته وي دا قرباني په زامنو کې نشته په لونو کې ډیره ده او د زامنو په مقابله کې چې په لور د خرج کاو د لور سره احسان کاو نو د الله رسول فرمایي الله به جنت هم درکړي او دا ګوتې داسې کړې ویل زما ګاونډیتوب به م الله درکړي نو دا د اسلام سبق دی د اسلام اصول دي چې څنګه موږ د زامنو دپاره حقوق منو د زامنو تربیت کوو زامنو له مال ګټو دقه رنګه موږ ستاسو د خپل لوڼو سره احسانات کوو